یا خو مونږ په دې دوکه کې پراته یو چې ګینې دا مرګ د بوډا دپاره دی، صرف په بوډا به راځي بس هغه به مړ کېږي. او یا مونږ په دې دوکه کې پراته یو چې ګینې دې مرګ نه زه یېرې ما بس دا د نورو خلکو دپاره دی او په نورو خلکو به راځي او زه به په دې ژوند کې دغه اعلانات اورم. نه ای زما محترم، دا مرګ اچانکي راځي او دا دې ته نه پرېږدي چې پرېږده ته په خوشحالۍ کې راحت به در باندې راشي بیا به درله راشم. نه، دا دې ته نه پرېږدي چې ته په خفګان کې پرېږده چې خوشحالي در باندې راشي بیا به درله راشم. دا دې ته نه پرېږدي چې دا روټۍ دې لاس کې ده چې دا دې خولې ته نه باسې تېری کې بیا به درله راشم. دا دې ته نه پرېږدي چې یاره دا روټۍ او دا نوړۍ دې مرۍ ته ننوتې ده او پرېږده چې دا به دې خېټې ته ورشي بیا به ورله راشم. نه زما محترم دی چې الله کم ټیم کم سیکنډ کم وخت ستاسو دپاره لیکلی زموږ دپاره په مقه ساعت به مونږ او تاسو ته مرګ راځي. دا په دې نه ده چې ما او تا به ټول عمر تېرو بوډاوالی به راباندې راځي. ډېر ځوانان مونږ په خپلو لاسونو قبرونو ته کته کړي. دا په دې نه ده چې کینې ما او تا به د ځوانۍ مراحل تېرو او بیا به دې قبر ته ورکوزېږو. ډېر داسې خلک چې د ځوانۍ په درشلې پیلنی قدم کې قوستی وو مونږ په خپلو لاسونو دې قبرونو ته کته کړي. نو د دې د وجې نه د دې مرګ دپاره څه ناڅه تیارې پکار ده او دا